د ګیلمن. هماغه راته ووایه. ما په ملي بیرغ کې خاک دی، ما په ملي بیرغ کې خاک دی چې ما په سره قبله نشو. جبل وها دنیا پرستا زما کټ کټ خندا د هیر کړه مینا. د دونه غوښتنه دا ده چې احتیاط وکړي، تحقیق وکړي، د اختر شپې او ورځې دي. وایي ونو ته په څانګو باندې مه خیژه، لنډې لنډې لارې خطرناکې وي او هیڅ نشه مشه تماشه نه کوي. ځینې خلک هسې په هوا کې وي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ګل وطن یوټیوب چینل درنو لیدونکو سلامونه، نیکې هیلې احترامات ومنئ. اختر مو مبارک. خدای تعالی دې وکړي چې د اختر دویمه ورځ مو تر دغه مهاله په خیر سره را رسولي وي. څنګ کې مې ولاړ د سپینغر مال واما کانټیننټل سپینغر کیفي مؤسس مشر ولاړ ده. د سره په ارتباط باندې د سره په همغږي باندې راغلو چې نن دلته له هیوادوالو سره مرکې وکړو، کیسې ورسره وکړو. نو پیل کې به حاجي صاحب پیل کوله، د سره به خبرې وکړو، زړه خواله به وکړو، د اختر په تړاو به ترېنه ځینې مسایل وپوښتو. سلام حاجي صاحب، ستړي مه شئ. وعلیکم السلام، هر کله راشئ، ستړي مه شئ. د هر څه نه مخکې مو اختر مبارک. د تاسو د چینل د طرفه ټولو هیوادوالو له هغه که په هیواد کې دي یا مسافر دي د لوی اختر مبارکي وړاندې کوم او الله پاک دې وکړي چې ښه اختر ولري. ما که څه هم لنډ تعارف ستاسو وکړ چې دغه ځای رئیس یاستئ، بنسټګر یاستئ، خو د لا معرفت په خاطر باندې او د دغه ځای د معلومات په خاطر باندې که زموږ لیدونکو ته یو څه ووایي چې تاسو څوک وایي، دغه ځای مو څنګه جوړ کړ، څه رقم ایډیا واخیستله، څو برخې لري، که لنډ معلومات زموږ لیدونکو ته ورکړئ. مننه. آباد اوسئ. موږ خو د هسک انجینري خدمتونو په نامه باندې یو شرکت لرو چې ساختماني خدمات وړاندې کوي. نو د دې ځای مخامخ د سړک په پورې غاړه زموږ هغه ساختماني دفتر و. دې ځای ته به موږ کاتل، نو ورځ تر بلې په ویرانه بدلېدونکی و. د دغه ملګري سره راټول شو، دې ته مې یو پلان جوړ کړو چې خوشبختانه دغه پلان د هوټلونو امارتي شرکت لخوا نه د تایید وړ وګرځېدو او دغه ناچیزه خدمات مو دلته وړاندې کړه. که څه هم د دې ځای یو څه شیونه لا پاتې دي، څو برخې پاتې دي چې هغه به موږ په راتلونکي کې جوړو د هوټلونو د امارتي شرکت سره په تفاهم باندې. موږ دغه ځای کې یو 4 ملګري سره راټول شوي او د اوس لپاره دلته مصروف یو سره. ډېر ښه اقدام مو کړی، ځکه دغلته ډېری هیوادوال زه وینم راځي د تفریح په خاطر باندې یو 15 دقیقې 10 دقیقې یو بل سره په خوښۍ خوشحالۍ باندې تېروي. دلته څه نه څه چې زه پوهېږم څو برخې لري دا ځای، چې یوه څانګه یوه برخه یې د زنانو په خاطر ځانګړې شوې ده، فکر کوم د لوپټې په نوم باندې، چې ډېر ځانګړی او ډېر خوندور نوم ورته ټاکلی ده. سپینغر کیفي ده، واما کانټیننټل او ځینې نور څه تاسو وایي په پلان کې لرئ، که لږ معلومات ورکړئ زموږ لیدونکو. دغه ساحه چې موږ ته په واک کې راکول شوې ده 6.5 جریبه ساحه ده. دلته تر اوسه پورې یوازې 3 برخې فعالې شوې دي چې د خویندو دپاره ځانګړې برخه ده. یو څه پاملرنې ته اړتیا لري، یو څه کارونه یې پاتې دي چې موږ یې باید هلته وکړو. دویم د واما کانټیننټل دی او درېیمه برخه سپینغر کیفي سټریټ ده چې هلته د موږ هیوادوال راتلی شي، د دې خوړو نه خوند اخیستلی شي. باقي برخې چې موږ غواړو دلته یو بازار جوړ کړو، یو سوپر سټور جوړ کړو، په څنګ کې موږ دلته د لوبو دپاره مجهز جیم او سنوکر کلب او بالینګ کلب دا شیونه جوړ کړو. نو هغه یې پاتې دي تر څو موږ د هوټلونو امارتي شرکت سره په تفاهم باندې ورسېږو. انشاءالله په راتلونکي کې به هغه موږ دلته جوړ کړو. هیوادوالو ډېره زیاته مننه، ډېر ښایسته پلانونه دي، ښه مخته روان یو، لا موفق اوسئ، کامیاب اوسئ. نو تاسو ته خوندور او ښه اختر غواړو. موږ به لاړ شو له هیوادوالو سره به مرکه. مننه. آباد اوسئ. دا د تاسو په خدمت کې د هیوادوالو د تاسو ګډ ځای. ډېره زیاته مننه. د ګل وطن یوټیوب چینل لیدونکو، واما کانټیننټل کې مو قدم واهه، په دې کاکا مو سترګې ولګېدې.
ورته راښکته شو، له ده سره خپل ګلالي او کمکي اولادونه راغلي دي او چکر ته یې راوستي دي، تفریح دپاره اوسېږي. اختر دویمه ورځ ده، له ده سره به زړه خواله وکړو چې دی موږ ته څه لري. سلام کاکا، ستړی مه شي. مننه، خیر اوسې. ستاسو نوم چې موږ ته وخت راکړو ډېره زیاته مننه. اختر دې مبارک شي. ستاسو دې مبارک شي، ستاسو ټول ټیم ته او تاسو ته ټول ته مبارک شي، ستاسو کمرامین ته ټول ته مبارک. ډېره زیاته مننه. موږ قدم واهه په دې پیاده رو کې، ته مو وکتې نو ماشومانو سره ډېر ښایسته راته ښکاره شوي. ورو زه هم درته راښکته شوم چې مرکه وکړو. څنګه د اختر دې څنګه پیل کړی؟ ستاسو نه مننه، خیر اوسې. تاسو ښه تکړه او ښایسته خلک یاستئ چې بس دلته خدمت کوئ. نو بس اختر هم پیل کړی، نن د اختر دویمه ورځ راغلي ماشومان سره چکر د کانټیننټل هوټل ته. مننه. واما کانټیننټل ته دې هوټل په تړاو باندې څه ویل غواړې؟ څنګه ساحه ده؟ ولا کور ودان یو خو د ښار منځ، یو بل د کانټیننټل هوټل چې دی واما کانټیننټل یو خدمت یې لیده کړی دی، یو تفریحي پارک یې جوړ کړی. ماشاءالله د خلکو دپاره خدمت کوي، ډېر ښه سرویس وړاندې کوي. کور ودان چرچا دا خدمت کړی دی. ګلالي ماشومان دې راوستي، دوی راته معرفي کړي. دا یاسر نومیږي، دا مې زوی دی، دریم زوی مې دی، او هغه سیده نومیږي، او دا بله سلګۍ هغه سیده ده او دا سمیره ده. سیده او سمیره. موږ به له دې زمري سره مرکه وکړو چې دی څه ویل غواړي. سلام، ستړی مې شي، اختر دې مبارک شي. سر یې مبارک شي. په تیزه وغږېږه چې زه یې واورم. څنګه یې؟ صحت دې څنګه ده؟ ښه دی. پلارجان سره د چکر ته راغلی؟ هو. لږ خوشحاله یې که ډېر؟ ډېر. پلارجان د اختر کې درته عیدي درکړه که نه؟ اختره یې درته درکړه؟ هو. څو روپۍ درته درکړلې؟ شل کمې نه دي که نه؟ ستا مصارف کم دي. خو خبره به دا وي چې شل یې درکړي دي، هغه به ته ځان سره ساتې چې ضرورت وخت کې دې په کار شي. نور خو د مصرف پلارجان کوي که نه؟ دلته یې راوستی چکر لپاره، که نه ده همداسې؟ همداسې ده. لږ په تیزه وغږېږه. مکتب وایې که نه وایې؟ وایم. کوم صنف کې؟ نرسري الف. نرسري الف صنف کې. مکتب کې خو به د ډېر شیان زده کړي، شعرونه، کیسې، مقالې، هر څه به دې زده کړی. کوم شعر درته زده ده که نه؟ کوم یو؟ چې هر یو تا ته زده وي، کوم یو شعر تا خوښېږي همغه شعر موږ ته ووایه. د ګیلمن. همغه راته ووایه. ما په ملي بیرغ کې خاک دی، ما په ملي بیرغ کې خاک دی، زما په سره قبلان وسوځي. او ډېره زیاته مننه، ډېر زیاته کړی. مکتب کې د کوم مضمون ډېر خوښېږي؟ کوم مضمون دې ډېر خوښېږي؟ انګلیسي دې خوښېږي، ریاضي یا حساب دې خوښېږي، پښتو؟ پښتو دې خوښېږي، ځکه خو دې شعرونه زده کړي دي. لیدونکو له موږ سره اوسئ. کاکا سره مو زړه خواله وکړله، دغه له اولادونو سره راغلی ده او ښه خوشحال ناست. دې ته د خدای تعالی دغه اولادونه نیک صالح او نیک عمله ستر کړي. له موږ سره اوسئ، ورځو مخ ته له نورو هېوادوالو سره زړه خواله کړو. سلام، ستړی مه شې ورور، اختر دې مبارک شي. وعلیکم السلام، استاد اختر مبارک شي. ډېره زیاته مننه. ته دري زبانې مخکې دې راته وویلې، که پښتو هر ډول ووایې، اول ما ته او بیا به له خیره ټولو پښتنو ته خوند ځکه ورکړي چې موږ خوشحالېږو چې څوک پښتو زده کړي. اختر دې څنګه پیل کړی ده؟ پرون اختر څنګه تېر شو؟ اختر خو ښه دی، شکر الحمدلله، خو په خوشحالۍ تېرېږي. او نن د اختر دویمه ورځ ده د لوی اختر، ډېر په خوشحالۍ تېر شو، شکر الحمدلله. نن واما کانټیننټل ته راغلی او له کوم ځای نه راغلی؟ زه خو همدلته کې یم، همدلته مې کور دی. کور دې همدلته ده. وسلې د کوم ځای؟ لغمان شریف. سړی د لغمان به یې که نه؟ دلته ملګرو سره په چکر راوتی وي؟ او چکر دغه ملګري دی او بس رالو مال چې چکر و، خو د اختر دویمه ورځ ده، ساعت هم تېر شي. ډېر ښه کار دې کړی ده، موفق اوسې، خوشحاله اوسې. نو زموږ لیدونکو ته که څه پیغام لرې؟ کمره لګېدلې ده، ډېری هېوادوال به له خیره تا وویني، ستا مرکه به وګوري، ستا خبرې اترې به واوري. که څه پیغام ورته لرې نو مهرباني. پیغام مې دا دی چې د عملونو دا دی ونه کړي، سګرټ او دانسار دا شیانې په درد نه خوري، ورزش دی وکړي، صحت دپاره هم ښه دی، او راتلونکي کې به تکړه ځوان ترې جوړ شي او د وطن دپاره کولی شي چې خدمت هم وکړي. ته خپله کوم ورزش کوې؟ خپله زه فری فایټ کوم. فری فایټ کوې؟ دا فری فایټ ډېره خطرناکه لوبه نه ده؟ خطرناکه ده خو ښه هم ده. ښه ده؟ ښه ده. نو تا به مسابقې هم کړي؟ ما مسابقې کړي وو. ډېرې دې ګټلې دي که ډېرې دې بایللې؟ ما خپل یو 4 مسابقې کړي دي او 3 مې ګټلې، یو مې بایللې.
بیا خو تکړه چې 3 ډې ګټلې دي. اولنۍ مسابقه مې بایلله، نور مې ګټلې دي. موفق اوسې، خدای تعالی دې همدغسې موفق او صحتمند لره. ډېره زیاته مننه. زه به ستا د نورو ملګرو سره سلام وروره، ستړی مه شئ. سلام تاسو ته، اختر مو مبارک شه، په خیر راغلی، ښه راغلاست. ډېره زیاته مننه. مایل چې زه اختر مبارکي درکړم، خو ته له ما رامخته شوې. مشکل نشته، موږ تاسو ټول مسلمانان یو بل ته د اختر مبارکي مشکل نشته. باک نه لري. نو څوک چې مخکې شو وایي پیش آمد او خوش آمد. پیش آمد خوش آمد. ډېر خوند به وکړي که زه مخکې شوم، که ته مخکې شوې، دا به د خوښۍ احساس وي. همداسې د لیدونکو ته که ځان معرفي کړي. مننه. زما نوم شاکر علي صادق دی او ننګرهار ولایت سخرود ولسوالۍ خالاباغ کلي نه. د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ. څنګه یې اختر دې څنګه پیل کړی؟ د دویمه ورځ تر دې دمه څنګه وه؟ شکر دی، ډېر په خوښۍ په خوشحالۍ تر دې دمه رسېدلی دی او مرګرو سره چکر ته راغلي وو، چکر به ووهو. څنګه کې د ناس ملګری خفه غوندې راته ښکاري، ولې؟ څنګه کې مې ناس ملګری خفه نه دی. انشاءالله دا زمونږ د ځوانانو رئیس، زمونږ د کوڅې د ځوانانو رئیس معشوق محبت مونږ سره چکر ته راغلی دی. دې نه ډېر زیات خوښ خوشحال یو چې دا مونږ سره نن خپل وخت قیمتي وخت ضایع کړو چې مونږ ته په چکر راغی. محبت صاحب ستاسو د محلې د ځوانانو مشر دی. بالکل. هغه سره خو به بېله مرکه کوو، ځکه هغه یو بېل بحث ده. نو تا اختر نو وایم ښه دې پیل کړی، تر دې دمه دې ښه رارسولی. ښه دی مې پیل کړی، ډېر ښه دی لا تر اوسه چې تاسو سره مخامخ شو. دا مې ډېر خوښۍ احساس دی چې تاسو سره مخامخ. ډېره زیاته مننه، خپله ښه خلک یاستئ. نو اختر ده طبعا لیدونکي به حتما له هېوادوالو نه د زړهخوالي د مرکې تر څنګ د حوالپرسۍ تر څنګ یو څه ډالۍ به هم اوري او ویني به یې. زموږ لیدونکو ته به څه ډالۍ لري؟ ډېره زیاته مننه. ډالۍ به ورته یو څو ټپې ترانم کړم، ډېر خوند به وکړي. جبل وها دنیا پرستا زما کټ کټ خندا د هیر کړه مینا لالیت په غم اخته شي خلکو ته موایا چې نه د پیژنما ته د اختر په سحر راشه کور به جاړو کم نور به پرېږدم کارونه ما درته ویل پوره به نه کې د یارانې خبرې ډېرې ګرانې دي نه جانانه زه ملامت نه یم ملامت دی چې مین در باندې یما خاونده بیا د پسرلی کو په شنه غنمو کې بنګړې ماچوي دنا ما درته ویل پوره به نه کې د یارانې خبرې ډېرې ګرانې دي نه. مننه. ډېره زیاته مننه، ډېر خوند یې وکړ. زه به درته بیا یوه ټپه دا ووایم چې اختر د ټولو مبارک شه. اختر د ټولو مبارک شه، که مسافر وي که په خپل وطن کې وي. ډېر یو ځانګړی ښایسته ځای جوړ کړی ده. دلته مو وخت له یو هېوادوال نه واورېدل چې هر چا پانګونه کړې ده نو خیر دې ویسېږي. د ښار منځ د بیخي هر څوک ورته تګ راتګ په اسانۍ سره کولی شي. څنګ کې مې ناست یو هېوادوال ده، یو وطنوال ده. دا نو مخکې له دې چې زه ورسره رسمي ډول باندې مرکه وکړم لږ مې څه شخصي پوښتنې ورنه وکړلې. دی وایي چې زه له اچین ولسوالۍ نه اچین نه راغلی اچین ولسوالۍ نه راغلی. نور به له ده نه خپله واورو. سلام، ستړی مې شه، اختر دې مبارک شه. ستا د مبارک شه، خیر اوسې. مننه. نوم رحمالدین دی، د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ. نوم دې رحمالدین. رحمالدین څنګه یې؟ صحت څنګه؟ شکر دی، د الله فضل دی، خیر برابر دی انشاءالله. نو ته له اچین راغلی دلته ښار ته؟ او اچین نه راغلی. کلیوال او ښاري خلک خو فرق لري ځینې خویونو خصلتونو کې. ستا د کلي خلک ډېر خوښېږي که د ښار؟ زما دواړه خلک خوښېږي، وطنوال مو دي. او دا د ډېره بهترینه خبره وکړل. اختر دې څنګه پیل کړی و؟ تر اوسه دې څنګه راورساوه؟ والله چې اختر مو انشاءالله ډېر ښایسته و، ښه خوندورې چکرې مو والې سهار وتې وو او ټولو هېوادوال نو دا غوښتنه ده چې دغسې ارام اختر ولري، ښایسته چکرې ووهي، د جنګونو نه نفرتونو نه نوره ډډه وکاندي او انشاءالله چې امنیت دی او ښه ښایسته چکر مو ووهل انشاءالله. د خوښۍ خبر دا ده چې نن دوهمه ورځ هم پرته له کومې امنیتي پیښې نه په خیر سره پای ته ورسېده. الله تعالی د سبا ورځ هم په خیر او خوشحالۍ سره تېره کړي. نو زموږ هېوادوالو ته کوم څه ویل غواړي، کوم پیغام لري؟ نو مهرباني. بس هېوادوالو ته هم دا پیغام دی
چې لږ ترانسپورټي برخه کې باید ډېر احتیاط وکړي. د دوی نه غوښتنه دا ده چې احتیاط وکړي، تحقیق وکړي د اختر شپې او ورځې دي چې په خیر او احتیاط باندې لاړ شي. چې دغه د خوښۍ ورځې خدای مکه په خفګان یا په غم بدلې نشي. نو درنو لیدونکو، درنو هیوادوالو، تاسو چې کله ډریوري کوئ نو ډېر احتیاط کوئ، له احتیاط نه کار واخلئ. رحم الدین هم درته همدغه پیغام درلوده. ډېره زیاته مننه رحم الدین چې مرکې ته ځئ. مننه له تاسو څخه هم ډېره مننه. د ګل وطن لیدونکو، څنګ کې مې ناست ځوان د سره کیسې کو له کوم ځای نه راغلی، څوک ده او څنګه د اختر څنګه پیل کړی ده. سلام ستړی مشي، اختر دې مبارک شه. وعلیکم سلام، ساري هم مبارک شي. څنګه یې؟ صحت دې څنګه ده؟ طبیعت دې څنګه ده؟ شکر ده والله، بیخي طبیعت دې ښه ده؟ بیخي خیر پښتو باندې خبرې کوي که دري باندې؟ دواړه باندې. او بېشکه دې والله. او انګلیسي باندې؟ انګلیسي باندې خو بس نشم کولی. نشي کولی؟ نه پوهېږم. که لومړی کې زموږ لیدونکو ته ځان معرفي کړي. عباد الله ملکزی یم، د ننګرهار ولایت څخه. د ننګرهار ولایت د کومې ولسوالۍ؟ بېسود ولسوالۍ. د بېسود ولسوالۍ. ملکزی صاحب، اختر دې څنګه پیل کړی؟ والا پیل خو پرون اول ورځ ښه تېر شو، نن دویم ورځ هغې نه ښه تېر شو. بس یعنې پرون نه نن ښه و او نن نه به سبا ښي. نن نه به سبا ښي. څه احساس کوي په اختر کې؟ خلک خو ډېر زیات دې ورځو ته خوشحاله وي، خوشبینه وي، ځینې بیا ډېر غمدرونه وي، خفه وي، ناق په ناق خفه وي، سوچونه کوي. صحیح ده؟ ته څه احساس کوي اختر کې؟ والا زه خو بیخي ښه صحیح احساس کوم. عوام ښه ده، فضا هم ښه ده، خلک هم ښه دي. د امارات اسلامي چې راغلی بس هر څه شی ښه دي، پوه شو. یعنې امن ده؟ امن ده او بیخي چې امن یې زموږ امن په کار ده، نور خپل ژوند خپله مخته ورسوي. بیخي صحیح ده، امن ده. هیوادوالو ته کوم اختریز پیغام که لرې مهرباني؟ هیوادوالو ته دا وایم چې اختر د جنګ دې ونه کړي او بې ځایه رفتمات دې ونه کړي، بد خلکو سره موږ نه ګرځي. او بس اختر خو خوشحاله تېرېږي او خوشحاله دې تېرې کړي او نه جګړې وکړي، نه هېڅ شی هم دې ونه کړي او بس آرامي خپله زندګي دې وکړي د افغانستان کې. ډېره زیاته مننه. خیر اوسې ملک صاحب، کور دې ودان. درنو لیدونکو، دلته له یوه ډله کمجانو سره مخامخ شو. دوی نو راغلي دي چکر ته، واما کانټیننټل ته راغلي دي. هیوادوالو سره که څومره ډېرې مرکې سړی وکړي، د هغوی په مرکه باندې سړی نه بړي. کیسې ډېرې دي له دوی سره. دوی بسته 4-5-6 کسان دي، یو ځای راغلي دي. موږ سره به مرکه کوئ، زړه خواله به موږ سره کوئ. نو تر څنګ مې ولاړ له ده ځوان سره له دې ډلې اماده شوی، له ده سره مرکه کوو. سلام ستړی مې شي، اختر دې مبارک شي. وعلیکم السلام، ستا دې مبارک شي. خیر څنګه یې؟ صحت دې څنګه ده؟ شکر دی الحمدلله. صحت خو به دې ځکه ښي چې چکر ته راغلی یم. بس چکر ته راغلی یې سلنډي والانو سره. د اختر اوله ورځ څنګه تېره شوله او دویمه تر دې دمه څنګه؟ ډېره په خوشحالۍ تېره شوله. سبحان الله. ډېر خوشحال. قرباني دې وکړه پکې؟ او شکر دی. او بیا خو به دې ښه ډېره غوښه هم خوړلې. اختیار درته غوښه به خورې که نه؟ او قرباني خو دا ټول دې ملګري دي؟ او دا مې ملګري. نومونه یې درته زده دي؟ او ته خو یې ماته نومونه واخلله. د دې مبارک نوم دی زریالی، فواد او د دې چې دی تسل، صدیق الله او دا چې دی ننګي دی او دا ګلزار خان. او ستا تخلص دې ونه ویلې راته؟ زما تخلص ورک جانان دی. ورک جانان؟ ولې ورک؟ ته خو ما سره ولاړ یم. ورک دی نه به یې ورک دی راوسه. ښه، اختر دا ټول خلک خوشحاله دي، چکر وهي، میلو ته ځي، تفریح ځایونو ته ځي. او کله ناکله چې موږ برابري په هیوادوالو، هغوی بیا حتما نورو هیوادوالو ته یا زموږ لیدونکو ته یو څه ډالۍ لري. ته به زموږ لیدونکو ته څه ډالۍ لري په اختر کې؟ کراکوي کشره دې راکړي، کراکوي کشره دې راکړي او ما ته یې مشر خور لالا ویلې دي نه. او ډېره خطرناکه ټپه دې ولا سي ویلې. خطرناکه وه که نه؟ مړه لاوړه کې دې کیسو پسې ګرځمه. د ګل وطن لیدونکو، تاسو را سره دغه اختریزه خپرونه وکتله، هیوادوالو سره مو مرکې او زړه خواله وکتله. دا وه زموږ نننۍ خپرونه. تر بیا چې زه فضل مالک ترین ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم، تر هغې مو به پاک او لایزاله رب سپارم د یو خپلواک سوکاله افغانستان په هیله له خوښیو له خوشحالیو ډک او خوندور اختر ولرئ.